دوستانو نن غواړو د پخلنځي په ارتباط باندې تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې په اشپزخانه یا په پخلنځي کې کوم ضروري توکي دي او کومو ته اړتیا ده. راځو د Küche-Notwendigkeiten د اشپزخانې یا د پخلنځي ضروريات. Grundnahrungsmittel Grundnahrungsmittel معنا اساسي خوراکي توکي. لومړی راځو دته چې Salz, مالګه، Pfeffer, مرچ، Zucker, بوره، Reis, وریژې، Nudeln, مکروني، Speiseöl, غوړي. ښه، اوس راځو د اشپزخانې یا د پخلنځي د اړینو مسایلو یا موادو په ارتباط باندې خبرې کوو چې څه ته اړتیا ده. کیوښه مثلا پخلنځي ته وایي ټوپ معنا دیګ، فانه معنا کټورای یا تخمپزي، میسا چاقو، لوفل قاشوکه، گابل قاشق پنجه، لوفل د چای خورۍ قاشقه، ټیله معنا پشقاب، شوسل په خپله کاسه یا جام ته ویل کیږي، ګلاس، ټاسه پیاله، شنایډر برټ د کټ کولو یا د پرې کولو تخته چې غوښه او یا نور سبزیجات پکې په باندې کټ کیږي دغه ته شنایډر برټ ویل کیږي. زیب چاڼ یا غلبیل. شیلر هغه څه چې په هغه باندې کچالو یا نور څه پوست کیږي یعنی پوستکی تیسته کیږي دغه ته شیلر ویل کیږي یا شیله. ډوزن په خپله قوطي ته ویل کیږي د دې خلاصونکی. فلشن اوفنا هغه وسیله چې په هغه باندې د بوتل سرونه خلاصیږي یعنی بوتل خلاصونکی دیتا فلاشن اوفنا ویلی کیږي. واسه کوخه برقي چایناک یا هغه چایناک چې په هغه کې اوبه جوش کیږي دغه ته واسه کوخه ویل کیږي. ټوسټر، میکسر، kühlschrank یخچال، هرد بخاری، باکوفن تنور، شپول بیکن په خپله سینک یا دستشویۍ ته ویل کیږي. شپول میټل هغه مایع چې په هغه باندې لوښي پرېمینځل کیږي. شوم اسپنج. ګشیا ټوخ هغه صافي یا هغه ټوکر چې په هغه باندې لوښي مینځل کیږي یا پاکیږي دغه ته ګشیا ټوخ ویل کیږي. میل بوتل د کثافاتو کڅوړه یا د اضافي موادو چې نه پکار کیږي هغه په هغه کڅوړه کې اچوي دغه ته میل بوتل ویل کیږي. بل میل آیمه په خپله کثافات دني یا هغه کثافات چې ورغورځي هغې لوښي ته چې ویل کیږي دته میل آیمه ویل کیږي. دوستانو که ویډیو ګټوره وه موږ تعقیب کړئ او نور دوستانو سره هم شریکه کړئ.